ننګرهار کې د څلورو ولایتونو ورزشکارانو ترمنځ د پهلوانۍ چيلنجي سيالۍ ترسره شوې. د ننګرهار ورزش بدني روزنې او اولمپیک ریاست ویان شاهد الله فضلزی وایي په دغه دوه ورځنیو سیالیو کې د ننګرهار، کابل، پروان او کاپیسا ولایتونو 300 ورزشکارانو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ چې تاسو په جریان کې د ننګرهار کې هر کال ترسره کیږي د ولایتونو په کچه دغه چیلنجي سیالۍ دي چې کاپیسا، کابل، پروان او د ننګرهار ولایت یو نیم سل جوړو ورزشکارانو یعنی چې جمله 300 تن ورزشکاران کېږي دغه سیالۍ ترسره کیږي. د ننګرهار او کابل ولایتونو د پهلوانۍ فدراسیونونو مسؤلین فهیم او احمدزیه دا ډول لوبې د ورزش غوړېدا او ځوانانو ترمنځ د یووالي او اتحاد لپاره ښه نوښت بولي. د دې لوبو موخه دا ده چې یو خو موږ د ښه لوبغاړي انتخابوو چې هغه د ولایتي مسابقې مرکز کې وکړي، بعد مرکز نه بیا کوم هلکان انتخاب شي او خارجي سفر ورته لاړ شي. انشاءالله که مسابقه ما مسابقه چیلنجی است که از 4 ولایت اشتراک کردن و مسابقه به شکل نفریه حکمای ملی حکمیت بکنه و کوشش روان است که توکل به خدا ببینیم که چی میشه. د غراز د کاپیسا او پروان ولایتونو د پهلوانۍ فدراسیونونو مسؤلین احمد کوهستاني او نظیف الله وای په دغه ډول چیلنجي سیالیو کې تر ډیر هغه استعدادونه هم را برسېره کیږي چې راتلونکي کې د هیواد په استازولۍ بیلابیلو سیالیو کې ولوبیږي. خیلی خوشحال هستم که همچون در ولایات همیشه بهار مثل ننگرهار که همچون مسابقات برگزار میکنم. واقعا از جای سپاس یک جهان تشکری میکنم. دست ورزش یو د صلح پیغام لري. موږ وکول چې د ننګرهار ولایت په لوبو کې برخه واخلو. البته دغه لوبې د ځوانانو ترمنځ یو اتفاق او یو اتحاد ورورولي رامنځته کوي او همداسې کولی سي په آینده کې له یو بل نه تخنیک تبادله وکړي او وکولی سي پر خپلو ولایتونو کې ښې لوبې وکړي. د یادونه ده چې د ننګرهار ورزش بدني روزنې او اولمپیک ریاست تل هڅه کوي چې ورزشکارانو ته د بیلابیلو لوبو ترسره کولو اسانتیاوې برابرې کړي.